السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په رڼا کې جمع کول یا د ورځې د لمر رڼا وي یا د شپې د بلپانو رڼا وي د شریعت د نظره څخه دا څه حکم لري. محترمه دغه ډول پوښتنې چې به موږ جواب کړي بیا پر بعضو ملایانو بلا بدې لګېدې ولې دی لڅې لڅې پوښتنې جوابوي. نو مال دا خلک چې پوښتنه کوي نو خو ضرورت وي او بل پوښتنه چې زه جوابوم نو خو له ځانه بېنوه جوابوم په شریعت کې به جواب ورکوم. نو شریعت نه په شرمېږي نو زه بیا ولې په وشرمېږم. که د دین په اشاعتو په نشر کولو بیانولو سړی مجرم بلل کېږي نو دا دونه فقهای کرام و محدثین و اصحاب دا به باید ټول مجرمین بیا وبلل شي. او که هغه مجرمین نه دي دیوبندي مجرم دي دا خو نو بیا غلط خبره ده. محترمه قرآن عظیم شان کې یو آیات مبارکه راځي د سورة البقرې شریفې 223 آیات دی. الله جل جلاله وایي تاسو راتګ کوئ ښځو ته انا شئتم. دلته معنا فقهای کرام داسې کوي معنا یې وایي دا ده ای په هر وخت کې له اوقاتو څخه که ورځ وي که شپه وي کولی سي. من لیل و نهار تفسیر کبیر د امام رازی جلد شپږم صفحه 2 د سورة البقرې 223 آیات متعلق دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. او پاته دا خبره سوه چې اوس نو رڼا وي او ورته کتلو یا لیدل په هغه کې ادب وایي دا دی که لیدل روا وي مشکل نه لري خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه چې کوم نبوي ژوند موږ ته را رسېدلی دی. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن لیدلی دی نه ما د ده بدن لیدلی دی. نو تر نامه لاندې نو چې پټ وي برکه ورځې که شپه وي مشکل نه لري او کله چې هم غاړې په بندېږي نه خو ادب دا دی چې پټ وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.